أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة البقرة 188 نمبر آیات تے مخکې آیاتونو کې کفار و مشرکینو ته مختلف زجرونه ورکړي شو، خاص طور هغه مشرکانو ته چې هغوی د خپلو مشرانو تقلید کوي او بې دلیله د هغوی پسې روان وي. د آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په هغه کفارو او مشرکینو چې هغوی د الله رب العالمین حلال حرام ګڼي. الله رب العالمین ورباندې رد کوي چې د الله حلال دا حرام مه ګڼئ. الله رب العالمین حلال هغه خورئ او هغه حرام مه ګڼئ. یا ایها الناس ای خلکو کلو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاک، د حلال او پاکو څیزونو نه خوراک کوئ. ولا تتبعوا او تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان. قدمونو د شیطان نه مراد طریقې د شیطان دي. انه یقینا دا شیطان لکم ستاسې دپاره عدو مبین دښمن ښکاره دی. دا شیطان یو ښکاره دښمن دی د ستاسې دپاره. وروسته آیت کریمه کې به اوس د دې دښمنۍ دلیل ذکر کړي او دلیل دا دی چې دا شیطان خلکو ته په بدو فحشاو کارونو باندې امر کوي. انما یأمرکم یقینا امر کوي تاسو ته بالسوء په بدو ویناګانو والفحشاء او په ناروا کارونو سره. په بدو ناروا کارونو سره تاسو ته امر کوي. وان تقولوا او دا چې جوړوي تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین رد کوي په دلیل د مشرکانو باندې. مخکې د دوی په عمل باندې رد وکړلو، اوس دلیل د دوی باندې رد کوي. هغه دا دی کله چې دوی ته وویلی شي چې تاسې د الله د کتاب تابعداري وکړئ، د ما انزل الله تابعداري وکړئ، نو دوی وایي موږ خپل مشران په دې لار باندې موندلي دي، د همغوی په طریقو باندې موږ ځو. الله رب العالمین ورباندې رد کوي چې ستاسې مشران خو نه پوهېدل او نه د هدایت والا و، تاسې څنګه هغې پسې ځئ. وإذا قیل لهم او کله چې وویلی شي لهم دوی ته اتبعوا تابعداري وکئ ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی. قالو دوی وایي بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا چې موږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا پلاران زموږ. خپل مشران هم چې په کومه طریقه باندې موندلي دي په هغه طریقه باندې موږ ځو. دا اوس هم د ډېرو جاهلانو خبره وي چې ته ورته قرآن ووایې حدیث ورته ووایې نو هغه به دستي درته وایي موږ د مشرانو پسې ځو، مشرانو کومه لاره چې موږ ته پرېښې ده. ښه که دا ستا مشر کوم ځای کې غلط شوی نو ته هم په هماغه غلطه باندې روان یې. دا دلیل صحیح نه دی، دا د مشرکانو د باطل پرستو دلیل و. اولو کان آباؤهم اگر چې و پلاران د دوی لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل شیئا په هیڅ یو څیز، ولا یهتدون او نه و هدایت موندونکي، نه هدایت موندونکي او نه به څه باندې پوهېدل. د دوی مشران او د دوی پلاران خو داسې وو. ومثل الذین کفروا کمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین مثال د دوی ذکر کوي او دا علت هم دی. دوی دا دعوت ولې نه قبلوي؟ ځکه دوی وړاندو کاڼه دي. ومثل الذین کفروا او مثال دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی کمثل الذي په شان دا کس دی ینعقو چې آواز کوي بما هغه څاروو ته لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء مګر آواز و نداء او چغه، مګر هسې آواز او چغه اوري. د دوی هم داسې مثال دی لکه څرنګه چې یو حیوان ته یو شپونکی آواز کوي، هغه آواز اوري خو نور په مقصد او هدف باندې نه پوهېږي. نو داسې دا کفار هم دي. دوی هم د دعوت کوونکو د داعیانو هغه خبرې په مقصد باندې نه پوهېږي، هسې تش آوازونه اوري.
سمن دوی کان دي بکمن دوی ګونګیان دي عمیون وړاندې دي فهم لا یعقلون پس دوی د عقل نه کار نه اخلي. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. آیت کریمه کې اوس خاص خطاب کې الله رب العالمین مؤمنانو ته وروسته د عام خطاب نه اوس خاص خطاب مؤمنانو ته کوي. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان راوړی کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم من طیبات د پاک ما هغه څیزونه رزقناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته. واشکروا لله او شکر کوئ د الله تعالی ان کنتم که یاستئ تاسو ایاه تعبدون خاص هغه ته بندګي کوئ. که تاسو چېرته خاص الله رب العالمین ته بندګي کوئ نو د دې الله رب العالمین شکر وباسئ. انما حرم علیکم المیتة والدم. د آیت کریمه کې اوس محرمات الهیه ذکر کیږي. راشي د الله رب العالمین محرمات مو اورئ. الله رب العالمین چې کوم څیزونه حرام کړي دي هغه نه ځان وساتئ. انما حرم علیکم یقینا حرام کړي دا الله رب العالمین علیکم المیتة په تاسې باندې مرداره په تاسې باندې حرامه ده. والدم او وینه هغه وینه چې هغه مسفوحه وي بیولی شوي هغه هم په تاسې باندې حرامه ده. د دې وجې نه کومه وینه چې هغه غوښې سره یوځای شوي یا غوښه کې دننه وي هغه حرمت نشته بلکې هغه د غوښې جز دی. کومه مسفوحه او روانه وینه چې وي هغه حرامه ده. نو مرداره او وینه ده حرامه ده. نو میته هغه څیز چې هغه خپله تینه روح ووځي مړ شي هغه حرام دی او وینه چې هغه مسفوحه وي بیولی شوي. په احادیثو د نبي صلی الله علیه وسلم کې به دا خبره نقل ده چې دوه څیزونه دي چې هغه مړه شوي وي د مؤمنانو دپاره جایز دي. یو د هغې نه مایي دی. نو مایي که مړم شي نو هغه انسان کولی شي چې هغه وخوري. او دویم ملخان احادیثو کې ذکر شوي دي دا که مړم وي انسان یې خوړلی شي. او دارنګه دوه وینې چې هغه یو جګر دی او تورې دا هم وینې دي منجمدې دي نو د دې خوړل جایز دي. د دې نه اخوا ټولې مردارې او وینې هغه حرامې دي. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر دا هم حرامه ده. دلته ذکر د جز د مراد تنه کل دی. د هغه هډوکي او دا نور څیزونه ټول حرام دي. وما او هغه څیز اوهله چې آواز کړی شوی وي به په هغې سره لغیر الله دپاره د تقرب او د نږدېوالي د غیر الله. کوم څیز باندې چې د ذبح په وخت کې د غیر الله آواز وکړلی شي یا د تقرب د غیر الله دپاره هغه ذبح کړی شي یا نظر کړی شي نو دا هم حرامه ده. ومن استر غیر باغین دې جمله کې اوس الله رب العالمین حالت د اضطرار ذکر کوي. کله یو انسان د مړ کېږي څه نه میلاویږي هغه مردار هم خوړلی شي بقدر ضرورت. مزه به ترېنه نه اخلي تجاوز به نه کوي چې د ځان سره کور ته مویسي. ومن استر پس هغه څوک چې مجبور شولو غیر باغین چې نه و طلبګار د مزې ولا عادن او نه و د حد نه تېرېدونکی فلا اثم علیه نو نشته دی ګناه علیه په هغه باندې. ان الله یقینا الله تعالی غفور بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب. آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورونه ورکوي هغه خلکو ته چې هغوی د حق مسلې پټوي او د دې مقابل کې هغه خېټه غوړوي او یا دارنګه معمولی مال او قیمت اخلي. خلکو ته الله رب العالمین زجر ورکوي. ان الذين یقینا کسان یکتمون چې پټوي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی من الکتاب د کتاب نه ویشترون او اخلی به باغی سره ثمنا قلیلا قیمت لگو چې دا ټوله دنیا ده. دا ټوله دنیا د الله د کتاب مقابل کې دا لګه ده. اولئک دغه کسان ما یاکلون نه اچوي فی بطونهم په خپلو ګېډو کې لناره مګر اور خپلو ګېډو کې دا اور اچوي. ولا یکلمهم الله او خبرې به نه کوي د دوی سره الله رب العالمین یوم القیامت په ورځ د قیامت. ولا یزکیهم او نه به پاکوي دوی لره. ولهم او د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دی دردناک عذاب به د دې خلکو دپاره. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا بل زجر دی دوی ته. اولئک الذین دا کسان دی اشتروا الضلالة چې اخیستې د ګمراهي
بالهدى په بدل د هدایت کې، والعذاب او عذاب یې اخیستی دی بالمغفره په بدل د بخنه کې، د مغفرت او د بخنې په بدل کې عذاب اخیستی دی. فما اصبرهم پس عجیب صبر دی دوی علی النار په اور باندې. ذلک بان الله دیکه اوس علت الله رب العالمین ذکر کوي. ذلک دا عذاب بان الله په دې وجه چې الله رب العالمین نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب بالحق د حق د پاره یا په حق نازل کړی دی، ولیکن دوی پکې اختلافات کوي. وان الذین او یقینا کسان اختلافو چې اختلاف کړی دی فی الکتاب په کتاب کې لفی شقاق خامخا په دشمنی بعید لري کې دی په هغه لري دشمنی کې دی د حق نه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. د آیت کریمه نه وروسته الله رب العالمین بعضی امور انتظامیه، امور سیاسی او بعضی امور ذکر کی د پاره تهذیب د نفسونو. ناشنا قوانین به الله رب العالمین ذکر کی، ناشنا اوامر به الله رب العالمین ذکر کی د نفسونو د تهذیب د پاره، او دا غو امور دي چې په د باندې معاشره اصلاح کیږي او په امن کې کیږي، دا رنګ د انسانانو نفسونه د انسانانو مالونه محفوظي. نو اول بعضی امور ذکر کی د پاره تهذیب د نفسونو چې هغه کې بعضی د عقیدې سره تعلق لري، بعضی د اعمالو سره تعلق لري او داسې نور. لیس البر نه د نیکی منحصره او نه د نیکی خاص یا نه د نیکی یوازي، اندا تولو چې وګرځوي وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق او مغرب ته. دا یوازي نیکی نه ده چې مشرق او مغرب ته مخ وګرځوي، مشرق ته نصارا او مغرب ته يهوديانو مخ ګرځولو. نو الله رب العالمین ورته وی چې دا یوازي نیکی نه ده، ولکن البر لیکن نیکی د هغه چا د من آمنه چا چې ایمان راوړی وي بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړی وي، والملائکة او په ملائکو، والکتاب او په کتابونو، والنبیین او په پیغمبرانو، وآت المال او ورکوي مال علی حبه په مینه د هغه ذوي القربا خپلو خپلوانو ته، والیتام او یتیمانانو ته، والمساکین او مسکینانو ته، وابن السبیل او مسافرو ته، والسائلین او سوال کوونکو ته، وفي الرقاب او په آزادولو د څټونو کې یعنی د غلامانو په آزادولو کې خپل مال لګوي. واقام الصلاة او پابندي کوي د لمانځه، وآت الزکات او ورکوي زکات، والموفون او پوره کوونکي وي بعهدهم د وعدو خپلو اذا عاهدو کله چې وعده وکړي، والصابرین او صبرناک خلک دا هم د صفت لایق دي، فی الباساء په سختۍ کې، والضراء او په مرضونو کې، سختۍ د مالونو او مرضونو کې صبر چې کوم انسانان کوي، وحین البأس او په وخت د جنگ کې. اولئک الذین دا کسان صدقوا رښتیني دي، و اولئک او دا کسان هم المتقون هم دوی تقوادار دي او پرهیزګاران دي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین اول قانون ذکر کوي د سیاسی قوانینو د جملې څخه او د امور انتظامیه څخه. هغه قانون د قصاص دی چې په دې باندې معاشره دا اصلاح کیږي او معاشره په امن کې کیږي. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان راوړی، کتبه فرض کړی شوی دی، علیکم په تاسې باندې القصاص قصاص نافذول او قصاص جاری کول، فی القتل په وژل شو کې، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. دی جمله کې اوس الله رب العالمین جزئیات د قصاص ذکر کوي او خاص طور اقسام د نفوسو ذکر کوي. دا قصاص په کومو نفسونو کې نافذیږي؟ نو الله رب العالمین هغه اقسامو ته اشاره کوي چې آزاد دي، غلامان دي، ښځې دي او نارینه دي. دا نفس بیا مذکر وي یا به مؤنث وي، که مؤنث وي او که مذکر وي نو یا به آزاد وي او یا به غلام وي. نو دا اقسام د نفوسو دي. الحر آزاد به وژلی کېږي بالحر په بدله د آزاد کې، والعبد او غلام به وژلی کېږي بالعبد په بدل د غلام کې، والانثى او زنانه به وژلی کېږي بالانثى په بدله د زنانه کې. دا اقسام د نفوسو شول. دلته حسن مراد نه دی چې هم د آزاد سړی به یوازې د آزاد سړي په مقابل کې وژلی کېږي،
او یا به غلام یوازې د غلام په مقابل کې وژل کیږي، د بل هیڅ چا په بدل کې به نه وژل کیږي، او دارنګه زنانه به یوازې د زنانه بدل کې وژل کیږي، که سړی ووژلو نه به وژل کیږي. دا حصر دلته مراد نه دی، بلکې اقسام د نفوسو دلته ذکر شولو. نور په دې کې تفصیلات شته دی. یو آزاد سړی راولګېدلو، هغه غلام ووژلو، که خپل غلام وي بیا پې نه وژل کیږي، که پردی غلام ووژلو دلته اختلاف دی، بعضې علما وایي چې وژل کیږي. دارنګه غلام راولګېدلو، آزاد سړی ووژلو، دی پې باندې قصاص کیږي. ښځه راولګېدله، نارینه ووژلو، دا پې باندې قصاص کیږي. نو دلته حصر مراد نه دی، بلکې دلته اقسام د نفوسو ذکر شول. فمن عفی له، فمن نو هغه څوک عفیه چې معافي وکړلی شو، له هغه ته من اخیه د خپل ورور د طرف نه، شیء د څه څیز، نو فاتباع لازم دی ورپسې کېدل بالمعروف په ښایسته طریقې. معنا دا د وارثان د قاتل دا به رالګېږي او د قاتل پسې به کېږي تر څو د هغه نه دیت طلب کړي. و اداء نو لازم دی په قاتل باندې الیه د ورثو د مقتول ته به احسان په ښایسته طریقې سره. دا قاتل به په ښایسته طریقې سره دا دیت ادا کوي. ذالک دا حکم د معافی تخفیف اسانتیا ده من ربکم د طرف د رب ستاسې نه، ورحمت او خاص مهرباني ده. فمن اعتدى نو چا چې زیاتې وکړلو بعد ذالک وروسته دې نه، یعنې وروسته د معافی نه تجاوز وکړلو او قاتل یې ووژلو، فله نو ده لره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. ولکم فی القصاص حیات، دې کې اوس حکمت د قصاص ذکر کوي. دا د الله رب العالمین د رحمت خلاف نه دی، بلکې د کې ناشنا حکمتونه شته. ولکم او ستاسې دپاره فی القصاص په قصاص کې حیات ژوند دی، یا اولی الالباب ای صفا عقل والاو، لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسې تقوا حاصله کوي. نو آیات دلیل شو په دې باندې چې دې قصاص کې ژوند پروت دی. یو کس قتل وکړلو، راولګېدلو اسلامي نظام او هغه ووژلو، قصاص یې کړلو، نو بیا نور خلک چې دی بې ځایه قتلونه نه کوي، ناحقه قتلونه بیا نور خلک نه کوي. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، دې کریمه کې الله رب العالمین بل قانون ذکر کوي، او دغه قوانینو څخه دی چې په دې سره مالونه محفوظېږي، چې هغه قانون د وصیت دی. کله چې یو انسان ته مرګ نږدې شي نو پکار ده چې هغه وصیت وکړي. کتب علیکم فرض کړی شوي دی په تاسې باندې، اذا حضر کله چې نږدې شي احدکم الموت یو ستاسې ته مرګ ورته رانږدې شي، ان ترک که چېرته یې پرېښودلی وي خیرا مال، الوصیت وصیت کول دی للوالدین مور او پلار ته، والاقربین او خپلو خپلوانو ته، بالمعروف په نیکه طریقه. نیکه او ښایسته طریقه څه شی ده؟ شرعي طریقه ده. حقا دا واجب دی او لازم دی علی المتقین، په متقیانو او نیکانو خلکو باندې. د آیات باره کې مفسرین ویلي دي چې د آیات منسوخ دی په آیاتونو د میراث باندې، ځکه کله چې آیاتونه د میراث نازل شولو، الله رب العالمین د هر چا خپله حصه معلومه کړې په هغه کې، د پلار دومره، د مور دومره، د ورور دومره او داسې نور. همدې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې لا وصیت لوارثین، د وارث دپاره وصیت نشته. چاته چې میراث پاتې کیږي نو هغې دپاره وصیت کول نشته دی، بلکې شریعت او دین اسلام کې د هغې خپلې حصې معلومې دي. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین زجر او زورنه ورکړي هغه خلکو ته چې هغې وصیتونه بدلوي، وصیتونو کې تغییر راولي، هغه خلکو ته الله رب العالمین زورنه ورکړي. فمن بدله نو چا چې بدل کړلو دا وصیت، بعد ما سمعه وروسته د هغه نه، سمعه چې واورېدلو هغه، فإنما نو یقینا إثمه گناه ده دی علی الذین پا کسانو باندې یبدلونه چې بدلی دا وصیت. کوم خلک چې وصیتونه بدلی نو دا گناه په هغه خلکو ده چې څوک بدلی. ان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی عالم او پوهه ذات دی. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین مؤمنانو ته ترغیب د اصلاح ورکړي. فمن خاف نو څوک چې ویریږي من موسن د وصیت کوونکي نه، جنفن د کږېدلو، معنا دا چې په خطا سره د حق نه اوړي، او اثمن یا د ګناه قصدن د وصیت غلط کوي، فاصلح نو صلح وکړي بینهم په مابین د دوی کې، فلا اثمن نشته د ګناه علیه په د باندې، ان الله یقینا الله تعالی غفور بخنه کوونکی، رحیم رحم کوونکی دی.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.